د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو شولګري ولسوالۍ ته د یو سفر په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د مدیرانو د چارو د ښه والي په موخه په بېلابېلو برخو کې رڼا واچوله. موږ تقریبا دوه ولسوالۍ نور ته تللي یو. درېیمه ولسوالۍ شولګره ولسوالۍ ده چې مطلب موږ دلته راځو د حاضري او د کارمندانو د چې کولو سره ورته د توصیې کولو سره سره موږ سیمینار هم ورکوو. ټولو ولسوالیو ته همدغه پروګرامونه د ارتقای ظرفیت الحمدلله موږ لرو او د ریاستو د خاطره هم موږ برنامې لرو. نو بیا خپل ریاست کې عمل ترتیب لرو چې 2 ورځې پروګرام ورته هر ریاست ته ارتقای ظرفیت برنامه چې کوم پلانونه موږ ته د مرکز نه راغلي دي هغه ورته زده کړو. په ورته وخت کې یو شمېر هغو کسانو چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه د بشري سرچینو په څانګه کې د دا ډول پروګرامونو په لار اچول یې اړین ګڼي او د لا زیاتو پروګرامونو په ترسره کولو یې ټینګار وکړ. برای پیش بردن کارهای اداره، برای رشد و ارتقای ظرفیت کارکنای اداره و برای سهولت برای مراجعین محترم اهالی شولگره بسیار موثر است. یک اقدام خیلی نیک است برای بهبود امور و برای راهنمایی های بیشتر و نیازسنجی هایی که ما ضرورت هایی داشته باشیم، مشکلاتی داشته باشیم، پیرامون از او شاید ما مشکلات خود طرح کنیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست تل هڅه کوي چې په بېلابېلو څانګو کې د مامورینو لپاره د پیاوړتیا او ظرفیت لوړونې پروګرامونه ترتیب کړي.